جلالي جلالي خورا عجيبه خبره دې کې به رستو دویم نشست کې مشاعره وي د روانه پروګرام کې به زه د افضل صاحب ځلې کې ته وایم افضل صاحب وایي ما وې خش په مونږ د جمع سره وکړو ګلبدینه په تا فضل رحمان وکړو وې چې مونږ راله امام صاحب ټول وکړو ما بېغمه ټولي صاحب د دوکان وکړو یا دا چې یو ملا په لاره بل ملا ته ووې ستا تې ډېرو افرین پې خلک وایي ته یو بال سړی اوږدې کې چې زه مړ یم دا چې نن په مونږه بیغ شو مړی دی زه زمونږ د دې سیمې ډېر ښه لیکوال صحافي شاعر رومان یوسفزی راوړم چې په مختصر الفاظو کې د پښتون کام په هکله خپلې خبرې وړاندې کړي خپل تجویزونه وړاندې کړي هغه الهي د خپل حبیب له برکته الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړي ډېرو قدرمنو مشرانو د پروګرام مشر میلمه زمونږ د ټولو په شریکه بابا اجمل صاحب زما ډېر محترم مشر طاهر بخاري صاحب بخشالي صاحب او اسرار صاحب ټول چې څومره مشران دي د هغوی پړوان دي زما خبرې داسې دي لکه د لوړ مخې ته ډیوه نیول دي خو بهرحال زه دلته قربی یم ملګري شباب صاحب چې کوم دی دعوت راکړو زما په خیال د ټولو نه بنیادي خبرې چې کومې وې هغه ډاکټر صاحب وکړي ما ته صرف یو خبره د دغه رایادېږي چې د پنډت جواهرلال نهرو د اندرا ګاندي پلار هغوی کتاب لیکلی دی په جیل کې لیکلی دی او هغه بیا د اندرا ګاندي ته خطونه رالېږل دا چې کله سټوډنټه وه طالب علمه وه د کالج نو هغې ته لیکي د تاریخ باره کې د قومونو د تاریخ باره کې په لومبۍ خط کې ورته لیکي چې بچی د تاریخ لوستل په تاریخ باندې ځان پوهه کول دا ډېر زیات ضروري دي دې نه سړي ته د قومونو د عروج او د زوال د هغوی د نفسیاتو د هغوی د کلتور د هغوی د دغه ټولو څیزونو چې کوم دی نو پته لګي خو د دې هر څه نه غوره خبره دا د ټولو نه چې سړی په خپله په تاریخي عمل کې شریک شي او خپل تاریخي کردار ادا کړي زما په خیال رمزونه هم ډېر دي مسلې هم ډېرې دي خو چونکې شاعر استاذ وکیل ډاکټر څه ته چې په دې ټولنه کې سترګور ویلی شي منور ورته ویلی شي پکار دا دي ما ته د رحمان بابا یو شعر رایاد شو رحمان بابا وایي چې جامه د چا کوتاه یا اوږده شي چې جامه د چا کوتاه یا اوږده شي ورکوی شي هنرمند لره پیغلو ستا له چې چا جامې جوړې کړي وي نو که هغه کمیس دې لنډ وي او پرتوګ دې اوږد وي یا نور څه خرابۍ پکې نو هر سړی به درته لکه دا دې په کوم ټیلر ماسټر جوړې کړي دي دا دې په کوم درجې جوړې کړي دي هغه پیغور هغه درزي ته ورځي لهذا نن چې په دې معاشره کې څومره خرابۍ د دې پیغور هغه دانشوري طبقې ته ورځي هغه قامي مشرانو ته ورځي هغه زمونږ په هر لحاظ که هغه زمونږ مذهبي مشر دی که هغه زمونږ د سیاست په نوم په بل هر حوالې سره که هغه ډاکټر دی ځکه چې هغه په دې معاشره کې په دې ټولنه کې خپل کردار چې کوم دی نو نه دی ادا کړی د قومونو تاریخ که موږ وګورو چین ته وګورو چې زمونږ نه وروسته ازاد شوی دی هغه خلکو چې کوم دی نو نن چین کوم دی نن چین د دنیا ټول مارکېټ نیولی دی ټوله دنیا چې کوم دی نو په مخه اخیستې وجه دا ده چې دلته دا دی هر سړی چې کوم دی هغه خپلې خاورې سره خپل کلتور سره او خپل دغه سره چې کوم دی نو ډېر زیات مفلس دی زمونږ مسله دا ده چې موږ مخلص نه یو ډاکټر صاحب ډېر زبردست مثالونه ورکړل دغه د فلاینګ کوچ ته راختو زه اکثر د جومات ته خیال کوم چې مونځ ته سړی ورشي چې مونځ کې مونځ ته یو ډسپلن ښایي
رکوع ته لاړ شه سجدې ته لاړ شه یو ډېر زبردست تنظیم درته ښیي خو واپس چې د جومات نه موږ راوځو نو د خپلو شلو روپو چپلو دپاره د بل په 400 روپو بوډانو باندې شپې ږدو خپلو چپلو ته ځان رسوو دا زمونږ لږ هغه تهذیب دی دا زمونږ چې کوم دی هغه اخلاق دي مطلب دا دی چې دا ټولې خبرې مونږ دې ته مونږ خیال کوو نو رمزونه ډېر دي خو داسې د مایوسۍ خبره هم نه ده څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې دغه خلکو څه کړي وو د هغې نتیجه دا ده نن چې مونږ څه خبره کوو 2 څلور خبرې مو زده کړي دي یا کم از کم دومره لږ ډېر هغه باشعوره خو ډېر ځان ته نه شو ویلی خو بهرحال څه لږ ډېر 2 څلور ټکي چې مو زده کړي دي دا د دې مشرانو دا د زړې ونې چې کومې دي دا د هغوی د سیورو برکت دی چې دوی ډېرې هواګانې لیدلي دي ډېر طوفانونه لیدلي دي ډېر بارانونه لیدلي دي خو په هغه بارانونو او طوفانونو کې چې کوم دی نو نړېدلي نه دي او هغه سوری چې کوم دی تر حده پورې راورسېدو چې نن مونږ کم از کم په ځان باندې لږ ډېر چې کوم دی نو په خپلو سرونو باندې یخوالی محسوسوو او ګڼو زما په خیال که مونږ چغې وخورو چې تیاره ده تیاره ده نو دا تیاره په چغو نه ختمېږي خو دې کې که چا یو تیریم بل کړو نو کم از کم د هغه تیاره نه د وتو لار به مونږ ته چې کوم دی نو معلومه شي چې لار کومه ده نو ملګرو چې کوم تحریک شروع کړی دی باید چې دا مونږ مخ په وړاندې بوځو په دې کې د صحافي سرور جوړېږي په دې کې د شاعر کردار جوړېږي په دې کې زما د پولیس د وکیل سرور جوړېږي د استاد سرور جوړېږي که چېرې مونږ په خپل ځای باندې هغه خپل کردار چې کوم دی نو په ایماندارانه طریقه بغیر د سلالچه بغیر د شاباسي بغیر د صداده چې فلاني راته ښه وایي او ډینګلې راته ښه وایي د دې نه په ډډه که چېرې مونږ د خپل کردار چې کوم دی ادا کړو نو زه دا امید لرم چې دومره د مایوسۍ خبره نه ده چېرته ناچېرته به چې کوم دی نو رڼا او بیا دا چې قانونه او ولسونه چې کوم دي نو ارتقا مومي عروج ته رسي دا ډېر وخت اخلي او بیا دا چې روایات چونکې زمونږ یقینا صفا خبره کوو چې زمونږ دانشورانه روایت چې کوم دی هغه کمزور دی زمونږ علمي روایت چې کوم دی نو هغه کمزور دی که چېرې زمونږ علمي او دانشورانه روایت مضبوط وي ځکه زه د یو شاعر په حیثیت باندې زمونږ زیاتتر چې کوم دی نو بنیاد یا روایت چې کوم دی نو هغه شاعرانه دی زمونږ علمي خبرې زمونږ ساینسي خبرې زمونږ دا ټول څیزونه چې کوم دي نو هغه شاعرانو ډېرو زیات ځاله کړي دي نو بیا شاعرۍ کې چې کوم دی نو لکه تخیل او تصورات او دا ټول څیزونه که چېرې موږ لغوندې د علمي بنیادونو باندې او په د علم و دانش په بنیاد باندې زموږ روایتونه مضبوط وي نو نن به چې کوم دی نو زمونږ ډېر مزل کړم خو دغه لږ هم چې کوم دی پکار دا دی چې موږ د دغې نه دغه ملغلرې راټولې کړو موږ د یو ولس ته رحمان بابا صرف د صوفي شاعر په حیثیت باندې نه پیش کوو یقینا چې هغه صوفي شاعر و او تصوف هم سره هم ښه ډېر زیات لګاو ځکه چې صوفي شاعر و خو د هغه صوفیانه فرمودات چې کوم دي پکار دا دی هغه چې موږ وړاندې کړو چې هغې کې ولس ته چې کوم دی نو پیغام دی هغې کې ترقي ده هغې کې علمیت دی هغې کې انسانیت دی هغې کې مینه ده هغې کې محبت دی هغه دې موږ وړاندې کړو موږ د خپلو غرضونو لپاره چې کوم دی نو رحمان بابا نه استعمالوو موږ د خپلو غرضونو لپاره خوشحال نه استعمالوو موږ د خپلو غرضونو لپاره باچا خان نه استعمالوو دا زموږ چې څومره هیروز دي زه به څه ټول نومونه اخلم د هغوی نه دغه ملغلرې موږ راټولې کړو او د ولس ته چې کوم دی نو په اصلي شکل کې وړاندې کړو او لکه څنګه چې د رحمان بابا دا شعر ما وویل هغه رنګ شعرونه موږ چې کوم دی نو اوس په دې موجوده حالاتو رحمان بابا یو شعر بل دی شو نن د وزیرستان کې څه کېږي په دې ټول ماحول زموږ د پښتنو ملګري خالد خان نصرت هم ورته په شعر کې زبردسته اشارې وکړي چې هر څه ماته جوړه ده لوبه ټوله زما سر ته جوړه ده رحمان بابا وایي چې سر به وي مې قربانۍ لره پوهېږم سر به وي مې قربانۍ لره پوهېږم دا چې کړی یې په ما باندې زړه سوی دی دا نن چې ما ته سره کوي صدقه کوي ما د قربانۍ لپاره تیاری ګڼئ سبا به ځکه چې سبا به یې ډالۍ نو چې غوښه ما کې نه نو څه به خوري د هغه خپلو ځان لپاره چې کوم دی ایا وایي چې په خېټه دې سرخېږي مخې روک شه که د سرو زرو چاړه وي یا خنجر نو پکار دا دی چې موږ د نن هغه شعرونه چې کوم دی د هغې تحلیل وکړو هغه تحلیل کړو د هغې تجزیه وکړو او په نننیو حالاتو باندې چې کوم دی نو منطبق کړو زما په خیال چې ډېر څه به ومومو زه د یو ادنا کارکون په حیثیت
د دې تحریک دا زما خاوره ده، زه په دې فخر کوم او دا د دې خاورې د دې صوابع د دې زرخیزې خاورې برکت دی چې دا دومره فکر او دا دومره شعور پیدا کړی دی. ډېر لوی لوی خلک به وي، ډېر لکونو کروڑونو روپو والا خلک به وي، خو هغوی سره دا فکر نه دی پیدا شوی او دا سادرپوګه څپلشلېدلې لکه زما غوندې چې کوم دی نو د سحر وي او د ماښام نه وي. کلمي مزدوران د ټاټکي مزدوران چې کوم دی راپاڅېدلي دي، دا د هغه خلکو په مخ مې یو څه پېړه په کار راغلي چې هغوی په دې د هغوی لپاره لنډه فکریه ده، د یو کارکون په حیثیت، د دوی د یو ملګري په حیثیت، د دوی د یو کشر په حیثیت زما باندې چې څه ذمه دارۍ عاید کېږي او ما چې څومره کېږي، دا پښتانه وایي چې میرویس په وس پړ دی، زه به هغه خپل وس کوم. ستاسو ډېره ډېره مننه او ستاسو یو جهان مننه کوم.